بسم الله الرحمن الرحیم. د اتم کلاس جنرال ساينس دی. اولنی یونټ شروع کوو ایکالوجي والا. که تاسو زما په چینل کې نوي یئ مهرباني وکړئ زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو فایده به دا چې زه کومه نوي ویډیو اپلوډ کوم د هغې نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت در راسي. بل ما ته به حوصله میلاویږي، زه به مخ په وړاندې ځم او نور کار به کوم. اوس ډایرکټ راځو ایکالوجي ته چې ایکالوجي څه ته وایي. دلته پر یو پیج باندې څه تصویر هم ورکړی دی، خو زه د دې بل نه شروع کوم. دغه تصویر له به هم راځو. وایي چې Earth is the only known planet with life. دا ځمکه چې دی نو داسې یو سیاره ده چې په دې باندې ژوند دی. پلینټ سیارو ته وایي، سیارې اتري یې نور نه ګیر چاپېره په خپل خاصو لارو باندې ګرځي، یوه پکې ځمکه ده. خو دا ځمکه پکې اونلی نون داسې یو معلوم سیاره ده، اونلی نون معلوم سیاره ده with life چې ژوند پکې کېږي. په نورو سیارو ژوند نه کېږي ځکه چې هلته یا ګرمي ده یا ژوند ممکن نه دی یا اوبه نشته. نو دا ځمکه داسې یو سیاره ده چې په دې باندې ژوند دی. millions of species lie on earth. په لکونو قسم سالرونکي په دې ځمکه باندې اوسېږي. سپیشیز سالرونکي ته وایي لایو یا لیو، دواړه الفاظ ټیک دي په ویلو کې. لایو ان ارث په دې ځمکه باندې اوسېږي. These living organisms depend on each other in one and the other way. دا قسم سالرونکي چې دي چې په لکونو کې دي، دوی چې په دې ځمکه باندې اوسېږي نو د دوی یو بل ته ضرورت راځي، په یو بل باندې انحصار کوي په یوه طریقه یا په بله طریقه باندې. ډیپینډ انحصار ته وایي چې دا سالرونکي چې کوم په لکونو قسمونه دي او په دې ځمکه باندې اوسېږي نو دوی به یو بل ته ضرورت هم راځي. نو وایي چې they also interact with their non-living environment. دا سالرونکي چې کوم دی دوی خو یو بل ته هم ضرورت راځي او دوی به خپل ماحول کې د بېسا څیزونو سره هم څه تعلق ساتي. نو اوس دلته د ایکالوجي ډیفینیشن دوی داسې لیکلی چې د study of interrelationship between organisms and their environment is called ecology. هغه مطالعه چې په هغه کې مونږ د سالرونکو په منځ کې تعلق مطالعه وکړو او د ماحول سره د سالرونکو د تعلق مطالعه وکړو، دې ته ایکالوجي وایي. خبره ډېره زیاته اسانه ده چې ایکالوجي څه ته وایي. ایکالوجي دې ته وایي چې دا انټر ریلیشنشپ دی. انټر ریلیشنشپ د دوو څیزونو په منځ کې تعلق ته وایي. نو دا به د سالرونکو په منځ کې د سالرونکي په منځ کې به تعلق دا ایکالوجي. په دې کې موږ دا مطالعه کوو. بله خبره به دا چې دا په دې کې به د سالرونکي د ماحول سره څه تعلق دی، دا مطالعه به کوو. لکه مثلا یو ټایګر د چیتا پړانګ دی په ځنګل کې دی اوسۍ خوري، دا دوه سالرونکي شو، د دوی په خپل منځ کې یو تعلق شو. لکه یو ته دې ته د ښکار او د ښکاري تعلق وایي. دا شیر پکې دا شیر لاین یا چیتا ټایګر دا پکې ښکاري شو، دا بل کم څیز چې خوري کم ځناور د هغې ښکار شو، دا یو تعلق شو. اوس د دې دواړو چې دی د دې سالرونکو د ماحول سره هم تعلق شته، د انوایرمنټ سره. لکه دی به اوبه استعمالوي، دی به هوا استعمالوي، دی به د نور رڼا استعمالوي، دی به بوټي م استعمالوي که نه. نو دا خبره ده چې د سالرونکو په خپل منځ کې کم تعلقي او د سالرونکو د ماحول سره کم تعلقي، دقه ته ایکالوجي وایي. خبره اسانه ده. په دې ماحول کې چې کم تعلق دی د دې لپاره د څه ضرورت هم دی، لکه دا تعلق چې داسې په ربط کې پاتې کېږي په تسلسل کې، نو د دې لپاره د څه ضرورت دی. نو نمبر 1 دوی یو ورکړی دی چې اکسیجن سایکل یو ډایګرام یې ورکړی دی. که تاسو دې ډایګرام ته وګورئ نو په دې کې د اکسیجن پراډکشن دی، مطلب دا دی اکسیجن پیدا کېږي او هغه بیا سالرونکو ته ځي، هلته بل شکل ته وړي، بیا واپس چې دی نو بوټو ته ځي، د بوټو کې بیا اکسیجن جوړېږي. نو دا پوره یوه غټه قصه ده. نو سایکل چې دی نو دا خو چکر ته وایي. اکسیجن به تاسو پیژنئ د ساه اخیستلو ګیس دی او سایکل چکر ته وایي. چکر دی چې په تسلسل کې ته روان یو چکر ولګي او واپس هغه ځای ته راورسي، لکه روان چې واپس هغه ځای ته راورسي. نو په تسلسل کې چې کله ګرځېدل کېږي، مسلسل یو ګرځېدل، نو دې ته سایکل وایي. که مونږ سایکل وګورو، کوم پیډل والا بایسیکل چې دی مونږ چې چلو، نو په هغه کې هم داسې لکه تسلسل کېږي، بار بار هغه پیډل یې وهي، هغه پایې تاویږي، بیا واپس تاویږي، بیا خپل ځای ته رارسي او یو تسلسل روان وي، هغه مخ په وړاندې روان وي. نو دلته ورکړی اکسیجن سایکل چې د اکسیجن به بس ګرځي په تسلسل کې، مسلسل به دی ګرځي، د یو حالت نه به بل ته ځي، داسې یو چکر به لګوي، بیا به خپل هغه اوریجنل اولني حالت ته رارسي. دقه ته اکسیجن سایکل وایي. نو دا یې لیکلی دی چې اکسیجن سایکل پلی essential role in the existence of life on the earth. د اکسیجن موجودګي چې کومه ده دا ډېره زیاته اهمه ده، اسینشل ده او بنیادي کار دی د ژوند په موجودګۍ کې په دې ځمکه باندې. اکسیجن سایکل وایي پلی کوي، لکه دا ادا کوي یو اهم رول په دې ځمکه باندې چې دا کوم ژوند دی په دې کې. که دا نه وي نو بیا ژوند په ځمکه باندې ممکن نه دی. existence of life on the earth دغه وشو few billion years ago، یو څو کروړه کلونه مخکې، که نه بیلین او میلین تاسو ویل، نو یو څو کروړه کلونه مخکې there was no free molecular oxygen. وایي یو څومره کلونه مخکې ته وګورئ، بیلیونو کلونو باندې مخکې ته وګورئ که نه، نو وایي دلته زموږ سره داسې اکسیجن نه و په دې ځمکه باندې چې هغه پري مالیکولر و،
پری مالیکولر دی ته وایي چې یاره دا اکسیجن د مالیکیول په شکل کې کنه موجود دی. لکه مونږ یې چې د ساه اخیستو لپاره استعمالو دا خو پوره کیمستري ده، تاسو یې مخکې په وړاندې په بل چپټر کې هم وایي، خو لکه یو څو لکه کلونه مخکې ته خبره وکړي نو وایي دا اکسیجن په داسې حالت کې نه موجود چې په مالیکولر فارم کې. مالیکولر فارم دی ته وایي چې د اکسیجن دوه اټمونه رایوځای شي نو O2 ته جوړ شي، اکسیجن مالیکول ته جوړ شي نو هغه د ساه اخیستو دپاره بیا قبولي که نه اخیستلی کېږي، بیا ساه پرې اخیستلی کېږي. خو یو څو کلونو مخکې که ته فکر وکړې نو د اکسیجن په دغه شکل کې په دې دنیا کې نه و، نو چې په دې دنیا کې نه و نو دلته ژوند هم نه و که نه. دا دنیا بیا څه ټایم بعد چې جوړه شوه نو اکسیجن پکې مالیکولر شکل کې راغی، د اکسیجن دوه اټمونه رایوځای شو او مالیکیول یې جوړ کړو. دقه ته مالیکولر اکسیجن چې اکسیجن دوه اټمونه رایوځای شي او مالیکیول جوړ کړي، O2 جوړ کړي. نو په دغه حالت کې د اکسیجن په دې دنیا کې نه و څه کلونه مخکې، لکونه کلونه مخکې. صحیح شوه؟ نو چې نه و نو ژوند هم نه و. نو بیا څه وایي اوس؟ وایي ټوډے ارث atmosphere has 21% oxygen which is largely product of photosynthesis carried out by plants. وایي که نن ته خبره وکړي نو په دنیا اټماسفیر چې دی د دنیا دا کومه فضا چې ده په دې کې 21% اکسیجن دی. لکه موږ به اټماسفیر بیا ووایو چې په دې کې مختلف ګیسونه دي، نایټروجن پکې دی، کاربن پکې دی او اکسیجن پکې دی، دا پکې غټ ګیسونه دي. نایټروجن پکې د ټولو نه په زیات مقدار کې دی. نو دلته وایي چې اکسیجن پکې 21% دی په دې هوا کې، په دې فضا کې. او دا څه شی دی which is largely product of photosynthesis، او دا د فوټوسینتھیسس پیداوار دی. په بوټو کې چې کوم خوراک تیاریږي په هغه دوران کې ورسره د اکسیجن پیدا کیږي. نو دا پیداوار د فوټوسینتھیسس دی. رضیاء طالب دی په دې باندې په شپږم کلاس کې خبره شوې ده چې فوټوسینتھیسس څه ته وایي. نو بوټي خپل خوراک تیاروي او اکسیجن ګیس پکې هم تیاروي. carried out by plants، او دا کار د فوټوسینتھیسس بوټي کوي. plants use carbon dioxide to make food releasing oxygen as a by product. وایي دا بوټي چې کوم دی نو دا کاربن ډای اکساید استعمالوي چې د ځان دپاره پې خوراک تیار کړي، خو ریلیزینګ اکسیجن ورسره اکسیجن ګیس خارجوي ایز ا بای پراډکټ، چې هغه د بای پراډکټ په توګه باندې. بای پراډکټ دی ته وایي چې کله یو څیز جوړېږي ورسره بل هسې جوړ شي. لکه دا بوټي خو ځان دپاره خوراک تیاروي، د بوټي مقصد خو دا نه چې زه دغه جوړ کړمه د اکسیجن تیار کړمه، خو چې دی کله د نور رڼا واخلي کاربن ډای اکساید ګیس د ځمکې نه اوبو دا شین رنګ استعمال کړي نو هغه کې فوټوسینتھیسس وکړي، دی خوراک تیار کړي د ګلوکوز په شکل کې، نو ورسره چې دی نو اکسیجن تیار شي. بای پراډکټ بس دغه ته وایي چې یاره یو څیز داسې تیار شي چې جوړېږي بل، خو ورسره یو بل جوړ شي. لکه مونږ اوس یو شیز جوړوو زموږ سره بل جوړ شي او زمونږ اراده نه چې دا جوړ شي، نو دغه ته بای پراډکټ وایي. نو د اکسیجن دا بوټي تیاری از ا بای پراډکټ، مطلب دا دی چې د بوټي اراده نه وه د دې تیارولو ته، خو دا د فوټوسینتھیسس په دوران کې تیار شو. بل بیا و چې both animals and plants use oxygen in their respiration process to get energy. بیا بل خبره دا ده چې دواړه ځناور او بوټي چې دی نو د اکسیجن ګیس استعمالوي د ریسپایریشن عمل لپاره چې انرژي پرې واخلي. نو ریسپایریشن په اووم کلاس کې تاسو ښه په ډیټیل سره ویلی دی، هلته تاسو کتلی شئ په ویډیو کې. اوس دا یو ډایګرام چې دوی کوم ورکړی دی اکسیجن سایکل دی، نو دې ته که تاسو ښه وګورئ په دې کې داسې کار دی چې کاربن ډای اکساید ورکړی دی لاندې او اوبه ورسره ورکړي دي. نو چې کاربن ډای اکساید دی او اوبه دي دا به بوټی واخلي، د جرړې په ذریعه باندې به اوبه واخلي، کاربن ډای اکساید به د پاڼو په ذریعه باندې د ماحول نه واخلي او د نور رڼا به ورسره یو ځای کړي. نو دا فوټوسینتھیسس به شروع شي په دې بوټي کې شین رنګي هغه دا څلور څیزونه چې رایوځای شي نو فوټوسینتھیسس به شروع شي. د ضیاء طالب د خوراک تیارولو د عمل به شروع شي بوټي کې. نو چې دی کله تیار شي نو بوټی به دوه څیزونه تیار کړي، یو به فوډ مالیکیول جوړ کړي C6H12O6 دا ګلوکوز دی، ګلوکوز په شکل کې به د خوراک تیار کړي، ورسره به بای پراډکټ اکسیجن ان ایر ان واټر، اکسیجن به تیار کړي، نو څه به هوا ته لاړ شي، څه به اوبو سمندرونو ته لاړ شي دا بوټي. بیا دغه اکسیجن او دا خوراک به چې دی نو ځناور او بوټي بیا په خپله باندې هم استعمالوي، دا بوټي هم استعمالوي او ځناورو له هم ورکړي. نو چې هغه اکسیجن ګیس کم دی تیار کړو هغه به ځناور راکاږي ځان ته، مونږ انسانان هم استعمالو، ورسره به چې دی نو دغه خوراک استعمالو. نو چې خوراک استعمالو په مختلفو شکلونو کې مونږ استعمالو دغه خوراک، نو دغه اکسیجن او خوراک به بیا زمونږ هر یو سیل ته لاړ شي، هر یوې خلیې ته، هلته به ریسپایریشن وشي، خوراک به مات شي، توړ پوړ به وشي، بیا به ته انرژي وځي. نو چې بیا ته انرژي راوځي نو اکسیجن او د ګلوکوز دا کومه موجودګي چې ده او د ریسپایریشن وشو او انرژي طاقت یې موږ ته راکړو، نو په دې دوران کې بیا کاربن ډای اکساید پیدا شي. نو چې کاربن ډای اکساید بیا پیدا شو نو بیا به ماحول ته ځي، ماحول ته چې لاړ شي نو بیا به بوټي اخلي، نو بیا به اکسیجن ته بدلی. نو دا یو سایکل د اکسیجن روان دی.
چې یاره دا یو په تسلسل کې مسلسل یو چکر لګی په بوټو کې پیدا کیږي ساه لرونکو ته ځي د ساه لرونکو نه د کاربن ډای اکساید په شکل کې واپس د کاربن سره وځي لکه اکسیجن او کاربن چې راځي شو کاربن ډای اکساید جوړ شي هلته بل حالت ته واوړي بیا فوټوسینتیسس وشي بیا پکې اکسیجن پیدا شي په تسلسل کې دا یو چکر روان دی او دا ډېر زیات ضروري دی څه لپاره د اکسیجن دا سایکل د اکسیجن دا چکر په دې ځمکه باندې د ژوند د تېرولو دپاره دا یو بنیادي او اهم کردار ادا کوي نو دغه مقصد شو که دا چېرته نه وي نو ژوند به نه کېږي بیا نو دا یو چکر لګوي او مسلسل روان دی په تسلسل کې دغه ته سایکل وایي بل دوی ورکړی دی کاربن سایکل د کاربن چکر دی نو دا هم په تسلسل کې رواني مسلسل کاربن به د یو حالت نه بل ته وړي د بل نه بل ته وړي دا یو سلسله به روانه وي کاربن is constantly being removed from and released into the environment in the form of carbon dioxide وایي کاربن چې کوم دی نو دا کانستنټلی مسلسل چې دی نو څه کېږي لرې کېږي او خارجېږي ماحول ته د کاربن ډای اکساید په شکل کې The amount of carbon dioxide in atmosphere is 0.04%. په هوا کې چې کوم دی په اټماسفیر کې په فضا کې 0.04% کاربن ډای اکساید دی دا مقدار دی خو دا کاربن چې وای دی نو دا خو کاربن یوازې نشي پاتې کېدی دا د اکسیجن سره ریاکشن وکړي نو کاربن ډای اکساید جوړ شي اصل کې دا خو کاربن که نه نو وای plants absorb this carbon dioxide to prepare their organic food by the process of photosynthesis دا 0.04% چې کوم کاربن په د اټماسفیر کې دی نو په دې کې بیا بوټي څه چلو کړي دا بوټي جذب کړي ځان ته راکاږي او ټو پریپیر فوډ خپل خوراک په تیاری دیر ارګینیک فوډ مطلب دا دی چې قدرتي طریقې باندې کوم خوراک تیاریږي هغه ته ارګینیک فوډ وایي نو وایي دا بوټی بیا په قدرتي طریقه باندې خپل خوراک تیار کړي د کاربن په جذب کولو سره بای د پروسس اف فوټوسینتھیسس د فوټوسینتھیسس عمل په ذریعه باندې ارګینیک فوډ قدرتي خوراک ته وایي دا بوټی قدرتي خوراک تیاروي لکه سرې مرې ولا مونږ نه ورکوو چې خوراک تیار کړه روټۍ ورته نه ږدو په خپله باندې بس تیاروي دغه ته ارګینیک فوډ وایي قدرتي طریقې باندې انیملز گین کاربن ان د فارم اف ارګینیک کمپاوند بیا ځناورو ته دا کاربن د څه په شکل کې ځي دا چکر اوس وایو که نه کاربن چکر دی وایي دې ته هم چې دی د ارګینیک کمپاونډز په شکل کې ځي ارګینیک کمپاوند داسې قدرتي چې کوم د خوراک ذریعې دي په هغو شکلونو کې ورته ځي وین دی فیډ ان پلانټس ار ادر انیملز چې کله دا ځناور یا نور ځناور خوري ځینې ځناور نور هم خوري که نه یا د ځناور بوټي خوري نو په ارګینیک کمپاوند کې په قدرتي خوراک په ذریعو کې ورته لاړ شي د وجود ته د ریسپایریشن پروسس ان بوث انیملز اینڈ پلانټس ریلیز کاربن ډای اکساید بیک ټو د انوایرمنٹ بیا داسې کار وشي چې کوم دا ریسپایریشن پروسس کېږي په ریسپایریشن پروسس کې به داسې کار کېږي تاسو به هم ویل چې یاره C6H12 او 6 په دغه ځای کې هم کاربن تیار شوی په خوراک کې که نه کاربن پکې هم نو که تاسو دلته بیا وګورئ نو دا کاربن چې کوم دی د ریسپایریشن په دوران کې خو نور کاربن هم پیدا کېږي خو د خوراک کې هم په یو شکل کې تللی دی د دې ساه لرونکي وجود تر ځناور وجود ته نو دا بیا د ماحول ته واپس د کاربن ډای اکساید په شکل کې خارجېږي بیا a chemical reaction between substances is oxygen in which carbon dioxide heat and light is generated is called combustion reaction دا یو ټاپک اوس بل اخیستی دی هسې یو ستاسو د معلوماتو لپاره چې combustion reaction څه ته وایي نو دا د سوځېدلو عمل ته وایي په دې کې هم کاربن ډای اکساید خارجېږي نو چې کیمیکل ریاکشن هغه کیمیایي عمل دی ته وایي چې کله زموږ سره دوه څیزونه رایوځای شي یو بل ناشنا څیز جوړ کړي هغه ته کیمیایي کیمیکل ریاکشن تاسو وایو نو یا کیمیکل ریاکشن بټوین سبسټانسز اینډ اکسیجن چې د اکسیجن په منځ کې او د بل څه څیز په منځ کې څه ریاکشن یو ځایوالی وشي ریاکشن څه ته وایي یو ځایوالی ته ان ویچ کاربن ډای اکساید چې په هغه کې کاربن ډای اکساید خارج شي هیټ ګرمایش اینډ لایټ او رڼا هغه پکې پیدا شي جنریټډ اټس کالډ کمبشن ریاکشن نو دغه عمل ته کمبشن ریاکشن وایي مطلب دا دی یار ته لرګي راواخله ډکې نه دي د سوځېدلو دا سیزه نو په دې کې اکسیجن ګیس چې دی نو دغه سره ور یوځای کېږي په اور کې هغه سیز او ګرمایش ته جوړېږي او کاربن ډای اکساید ګیس ته جوړېږي او رڼا هم ته جوړېږي تاسو به لیدلی نو دغه عمل ته کمبشن ریاکشن وایي د سوځېدلو عمل په دغه کې هم کاربن جوړ شو او چې هوا ته لاړ شي فضا ته نو کاربن ډای اکساید په شکل کې به شي نو بیا و چې animal and plants bodies buried under earth crust were converted into fossil fuels like coal, oil and gas که بل طرف ته مونږ فکر وکړو چې کوم بوټي دي یا ځناور دي انسانان دي مړه شي buried under earth چې کله مونږ په ځمکه کې لاندې ښخ کړو buried ښخ شوي کراس د ځمکې په دې سطحه کې کراس د ځمکې دې حصې ته وایي د ځمکې مختلف حصې دي چې دا سخته یوه حصه کوم نه ده ژوند چې پرې دی روان دي کورونه پرې مونږ جوړوو کارونه پکې کوو دا سخته حصې ته کرسټ وایي د ځمکې په دې حصه کې کېښودی شي نو دا څه ته بدل شي ور کنورټ بدل شي انټو فاسل فیولز داسې ایندن ته بدل شي فاسل فیول دې ته وایي چې یاره کم
داسې تیل جوړ شي چې هغه د سالرونکو د وجودونو نه جوړ شي، هغه ته فاسل فیولز وایي. لکونه کلونه پرې واوړي او بیا د هغه نه تیل جوړ شي. لکه ساینس والا دا خبره کوي وایي دا کویله او دا تیل داسې جوړېږي چې یاره دا کویله چېرته یو ځنګل ډوب شوی دی، پټ شوی دی په دې ځمکه کې، او په هغه باندې لکونه کلونه اوړېدل دي، نو کویله ترې جوړه شوې ده د هغو د وجودونو نه، د هغه بوټو نه. نو فاسل فیول دغه ته وایي چې یاره کم ځناور او بوټي په دې ځمکه کې لاندې ښخ شي، په لکونو کلونو پرې تېر شي، نو د هغه نه تیل جوړېږي او کویله ترې جوړېږي او ګیس ترې جوړېږي، دغه ته فاسل فیولز وایي. لکه کول، کویله، آیل، تیل اینډ ګیس. نو دا وایي چې کله ځناور او بوټي په دې ځمکه کې لاندې ښخ شي، نو د هغه بیا څه ته بدل شي؟ کنورټ شي څه ته؟ فاسل فیولز، دې کویلې ته، تیلو ته او ګیس ته بدل شي. په هغه کې هم په دغه کې هم کاربن ډای اکسایډ پکې کاربن پکې، نو بیا ته کاربن ډای اکسایډ جوړېږي. د کمبشن اف فاسل فیولز ان فیکټریز، کله چې مونږ بیا دغه تیل او دا ګیس او دا کویله سوځو په کارخانو کې، اټوموبیلز یا په ګاډو کې، اینډ هاوسز یا په کورونو کې، از ایډینګ اپ، نو دا ورجمع کوي څه؟ کاربن ډای اکسایډ ان د اټماسفیر ریپیډلی، دا زر بیا د فضا ته او د ماحول ته او د هوا ته چې دی نو کاربن ډای اکسایډ ګیس جمع کوي. مطلب دا دی چې هر کم دغه ته وسېځل، دا کویله او ګیس او یا دغه پټرول د وسېځل، نو دغه په سوځېدو سره بیا داسې کار وشي چې دا کاربن بیا واپس د ماحول ته راشي، کاربن ډای اکسایډ ته جوړ شي، بیا دا بوټي دا بوټي استعمال کړي، بیا ترې خوراک تیاروي، بیا یې ځناورو انسانانو له ورکوي. نو دغه شانته یو تسلسل او سلسله روانه وي. په دې بله صفحه باندې دوی د کاربن دا سایکل په ډایګرام په شکل کې ورکړی دی، که تاسو ورته وګورئ نو کاربن ډای اکسایډ یې په هوا کې ورکړی دی، کاربن ډای اکسایډ ان ایر او د بره اوس نور رڼا ورکړل ده. نو چې کاربن ډای اکسایډ په هوا کې دی نو دا به په بوټي کې فوټوسینتیسیس وکړي، دا به واخلي خوراک به پرې تیار کړي، بیا به دغه خوراک چې دی نو ځناورو له ورکړي، چې ځناور یې ورکړي، ځناور کې بیا ریسپایریشن وشي، یا بیا دا بوټي په خپله باندې استعمال کړي نو ریسپایریشن وشي. نو چې ریسپایریشن وشي نو واپس به کاربن ډای اکسایډ خارج شي، بیا د ریسپایریشن په دوران کې کاربن ډای اکسایډ خارجېږي. یا آټو اینډ فیکټریز ایمیشن، فیکټري ایمیشن، یا په ګاډو کې استعمال شي، اټوموبیل چې کوم دي، او یا به په کارخانو کې استعمال شي، لکه تیل او کویله دغه به استعمال شي، نو کاربن به ترې راوځي، نو کاربن ډای اکسایډ به شي. یا چې کوم مړه شوي څیزونه دي، ډیډ ارګانیزم اینډ ویسټ پروډکټ، چې کوم پالتو څیزونه دي، پالتو مادې دي، لکه د ریسپایریشن په دوران کې جوړېږي، یا کوم مړه شوي سالرونکي دي، نو په هغه کې هم کاربن شته، نو هغه به بیا کاربن ډای اکسایډ ته بدل شي. نو څه کاربن ډای اکسایډ خو به دا سمندرونه واخلي، اوشن اپټیک یې ورته لیکلی دی، او څه به داسې کار وشي چې دا بوټي بیا واپس په فوټوسینتیسیس کې استعمال کړي. او فاسل اینډ فاسل فیولز، چې کوم باقیات دي سالرونکو هغه ته فاسل وایو، چې کوم تیل وغیره ته جوړ شي هغه ته فاسل فیول وایي، نو په هغه کې هم کاربن شته په یو شکل کې. نو دغه چې بیا سېځلی کېږي، کمبشن پراسس کله کېږي، تیل او ګیس او کویله، نو بیا به کاربن ډای اکسایډ جوړېږي، هغه بیا دا بوټی اخلي، فوټوسینتیسیس به کوي، بل حالت ته بیړی او خوراک به پرې تیارېږي، C6H12O6، په هغه کې هم کاربن شته، نو بیا د سالرونکی استعمالوي. نو دغه شانتې دا یوه سلسله به روانه وي. بیا دوی دا خبره کوي چې یاره د اکسیجن سایکل از انټر کنیکټډ وذ د کاربن سایکل، د اکسیجن د کوم چکر چې دی دا د کاربن د چکر سره تړلی شوی دی، انټر کنیکټډ تړلی شوي ته وایي اکسیجن از پروډیوس ان فوټوسینتیسیس، ځکه چې اکسیجن د بوټو کې چې کوم خوراک تیارېږي زیاتالي په مل په فوټوسینتیسیس کې جوړېږي، اینډ کاربن ډای اکسایډ از پروډیوس ان ریسپایریشن، او بل چې کله دا خوراک بیا ماتېږي نو هغه عمل ته ریسپایریشن وایي، نو دا کاربن ډای اکسایډ بیا په ریسپایریشن عمل کې تیارېږي. نو بوت دیز پروسیس مینټین د لیول اف دیز ګیسز ان رینج ټو سسټین لایف، دا دواړه ګیسونه چې کوم دی نو دوی د سطح برابر ساتي، د توازن برابر ساتي د ګیسونو د ژوند د تیرولو دپاره، سسټین لایف چې دا ژوند باقي پاتې شي، نو دا توازن چې دی نو دا دواړه ګیسونه ساتي، او د دې دا یو بل سره تړلی شوي دي. دوی یو ډایګرام دا دی ورکړی دی چې کاربن ډای اکسایډ دی او واټر په دې کې فوټوسینتیسیس وشي که نه، لکه بوټی استعمال کړي، خوراک جوړوي، خوراک تیاروي که نه، نو C6H12O6 دې جوړ شي او اکسیجن ګیس ورسره تیار کړي، بیا دغه خوراک C6H12O6 او د اکسیجن په موجودګۍ کې بیا په ریسپایریشن کې دا ماتېږي، واپس د کاربن ډای اکسایډ اوبه او انرژي جوړېږي، نو دا د یو بل سره انټر کنیکټډ دي، او د دې په وجه باندې دا ژوند چې دی نو په تسلسل کې برقرار سسټین لایف، دا ژوند یې برقرار ساتلی دی دواړو ګیسونو د چکر کې. دا چېرته نه وي نو چې کاربن ډای اکسایډ کاربن نه وي، کاربن ډای اکسایډ نه وي که نه، لکه کاربن اول په کاربن شکل کې د اکسیجن ورسره وروسته شي نو کاربن ډای اکسایډ جوړ شي، چې کاربن ډای اکسایډ نه وي او اکسیجن نه وي، د کاربن د سایکل نه وي، د اکسیجن سایکل نه وي، نو ګوره د اکسیجن سایکل نه وي نو ژوند بیا ځکه ممکن نه و چې ساه اخیستو دپاره به ګیس نه وي. بیا چې کاربن نه وي نو بوټي به خپل خوراک څنګه تیارولی، چې بوټي خپل خوراک نشو تیارولی نو موږ له به هم نشو راکولی، انسان له ځناور له ځان به پخپله هم نشو استعمالولی، نو ژوند به ممکن نه وي. سټاپ اینډ چیک ودرېږه او دا وګوره، A drastic change in the level of either of these gases represent a serious threat to life. What will happen if the level of carbon dioxide continue to increase? drastic change وایي که اکدم او ډېر زیات بدلون راشي د دې ګیسونو په دې توازن کې، نو دا به یو سیریس او یو سنجیده او سخت تریټ به د ژوند خطر به د ژوند دپاره، که یا کاربن ډای اکسایډ څه شي
په دې کې څه چینج راشي یا ډېر زیات کم شي یا ډېر زیات سیوا شي نو کمیږي خو نه، اوس وخت په وخت نور سیوا کېږي، دا بعد د انسانانو سیوا کېدو سره که نه. خو که چېرته په دې کې چینج راشي دا एकदम ډېر زیات شي، لکه دوی بیا دلته وایي एकदम که کاربن ډای اکسایډ سیوا شي نو څه به وشي، واټ ویل هیپن، څه به وشي. نو داسې به وشي که ډېر زیات کاربن ډای اکسایډ سیوا شي په دې ماحول کې او بوټي مو وخت په وخت کټ کېږي او د خوراک دپاره یې واپس استعمال نه کېږي په دې ماحول کې موجود وي، نو د دنیا ټمپریچر چې کم دی ورپسې په دې پسې چې کوم ټاپک دی هغه ګلوبل وارمنګ دی. د دنیا درجه حرارت په وخت په وخت نور هم سیوا کېږي او ګرمي به ډېره زیاته شي که نه. نو دغه خبره به بیا کوو ګلوبل وارمنګ. نو که ډېر زیات جواب یې دا شو که ډېر په دې کې بدلون نه شي نو ژوند به ممکن نه شي، پاسبل به نه شي. بیا بله خبره دا ده چې کاربن ډای اکسایډ کله سیوا شي نو دیر ویل بي ګلوبل وارمنګ، د دنیا ټمپریچر درجه حرارت به سیوا شي، مطلب ګرمي به وخت په وخت نور هم سیوا شي. دا دغه ځای پورې دا ټاپک شو. که ستاسو څه کوېشن